نبی علیہ السلام مبارک لاره بدل کړو، یو ځای د مکې مکرمې نه 11 کیلومتره میله بهر، نن سبا شومیسیه ورته وایي، هغه زمانه کې حدیبیه به ورته وایي. هلته نبی علیہ السلام ورسېد. چې ورسېد اوښه مبارکه کېناسته، نو څاروی چې خلک پاسې نو هی هی ورته کوي، اوښه چې خلک پاسې نو حل حل ورته کوي عرب. نبی علیہ السلام مبارک وایي حل حل حل، اوښه سملاسته پاسېدنه. صحابو چغې کړې خلعت القصوا خلعت القصوا، هلکه قصوا کېناسته، ستړې شوه، د پاسېدو تابېدون نشته. حضور پاک مبارک وفرمایل ما خلعت القصوا، قصوا ستړې نه ده، د پاسېدو طاقت یې شته، د عادت هم نه دی، دا ډېره مضبوطه اوښه ده، ولکن حبسها حابس الفیل، الله بنده کړه. کوم الله چې د اتیانو لښکر بند کړی چې بیت الله کې جنګ ونشي، هغې الله زما دا اوښه بنده کړه، بیت الله کې جنګ نه خوښوي. اوښه یې سملاسته، صحابه هم دیره شو، وی خیمې خښې کې دلته لږ دمه کوو بیا به ګورو سره. یو کوی دی په حدیبیه کې، صحابه ورمنډه کړه په هغه کوی باندې اودسونه شروع کړل، څوک تږي اوبې ته وڅښلې. تاسو اندازه ولګئ 1400 صحابه دي، دې سره هر یو سره د خپلې سورلۍ انتظام هم شته، اوښه یا اس، او ورسره نور څاروي هم دي چې هغې په دې نیت راوستلي چې دا به موږ په حرم کې حلالو چې عمره وکړو. په خپله نبي علیه السلام مبارک 80 یا اویا څاروي راوستي دي چې دا به زه حلالوم، یوازې نبي علیه السلام په خپل یک سر دومره څاروي دي ورسره، هغې هم اوبه کړل، کوي تش. صحابه نبي علیه السلام را د الله رسوله خلک د تندې مري، ولې؟ وایي هغه کوي خو خلک وځنځو، پکې قطره اوبه نشته. نبی علیه السلام مبارک راغی، د کوي په غاړه کېناست، یو غشی راوویسته، هغې په کوي کې وغورځو، او اودس یې وکړو، د هغه اودس اوبې هم پکې وغورځولې، او خوله کې اوبه وړقولې، هغه خپل له خولې مبارکې اوبې هم پکې وغورځولې. وایي سر پې بند کړې لږ سات، ګوتې مو ور وړی، لږ سات یې پې سر بند کړ. وایي ځه اوس کې اوبه. قسم په الله، بخاري شریف کې حدیث دی چې څومره صحابه و هغې هم سیراب شو، او چې څومره ورسره څاروي هم سیراب شو، او اوبه داسې راخوټ کېدلې چې کوې سم برسېره روان. دا د نبي علیه السلام مبارک معجزه. او یو لاره کې هم په دې سفر کې بخاري شریف کې حدیث دی، بل ځای کې په لاره کې اوبه خلاصه شوې، صحابه راغلل نبي علیه السلام ته، الله رسول اوبه نشته، خلک او څاروي تندې مري. ویل او حضور پاک مبارک اودس کو، د څرمنې یو لوټه ورسره وه، یو کاسه شانتې، هغې کې لګیا دی اودس کوي. وی صاحب دقه لږې اوبه دي چې دا کمې تا سره دي په دې لوښي کې، نورې نشته. نبی علیه السلام مبارک دا خپل لاس په هغه لوښي کې داسې سم لکېنم. صحابي فرمایي وی قسم په خدای اوس پې مغه منظر په سترګو کې دی چې د نبي علیه السلام د دې ګروتونو مبارکونه اوبه داسې راوتې لکه د چینونه چې روځي. وی مونږ به ټول اوس کلې زمونږ څاروي سیراب شو، او اوبه هم هقسې راخوټ کېږي تر څو چې مونږ ماړه همونږ تنده نه وه ختمه شوې. دا دویمه معجزه د نبي علیه السلام مبارک. نو حدیبیه کې اوس هم هغه کوي شته، اوبه پکې اوس نشته، اوچ دی. زه سخت کالم چې حج ته تللی وم، بعضې ملګري مې ځان سره بوتلل، هغه میدان ده، او هغې کې هغه کوي مو وکته، شاړه دی اوس دې وخت کې اوبه پکې نشته، یو لوی دشته میدان دی، اوس هم میدان دی. یو جومات پکې مخکې جوړ چې کوم ځای کې حضور پاک مبارک بیعت الرضوان کړی و، هغه جومات شته نه، او د هغې د بنیادونو هغه سیخونه وغیره هغه اوس هم موجود دی. او غیر چاپیره د پلوسې او د کیکر دا واړه واړه بوټي ډېر زیات دي، ځکه چې بعضې خلک ما ولیدل چې هغې د شاتو مچۍ راوړې وې او هغه پکې پرتې وې، یو عربي سره شاتو مچۍ وې. نو شاتو مچۍ د کیکر دی ګل ده یا د پلوسې ګل پسې خلک ګرځي. بهر کې اب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته کې دیره شو. یو صحابي ولېږه حضرت خراش رضی الله عنه، وی ته لړ شه او د مکې خلکو ته زما یو پیغام ورسوه چې مونږ جنګ له نه یو راغلي، مونږ طواف له راغلي یو، عمرې له راغلي یو، دا خپل عبادت به کوو بیا به واپس ځو. دی چې لاړ ورسېده، د مکې کافر چې کوم ځوانانو هغې د اوښ مړ کو، اوښ یې وله زخمي کو، وینې کو، مړ یې کو، او دې هم موجه خو نورو خلکو ته بچ کو. وی دا څه کوې، دا خو استازی دی، استازی خو څوک نه وجني.
تیراغی واپس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا وی صاحب زما خبر خو هغې ورو نریدله زما څاروی مړ که او زیم وجلم خو بیا ته بعضې مشرانو بچ کړم. نبی علیہ السلام مبارک حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را مخکې که وی ته لاړ شه او د صلح جوړې خبره ورسره وکړه. هغه وی د الله رسوله ما مه لېږه زه که دې ولېږلم نو یا به زه شهید کېږم او یا به هلته لانجه جوړوم هغې به وجنم. حضرت عثمان رضی الله عنه لېږه الصابره دی. او دویم دا چې د هغه قوم هلته شته زما قوم کم دی په مکه کې او د هغه قوم زیات دی. حضرت عثمان رضی الله عنه نبی علیہ السلام ولېږه چې ته لاړ شه د مکې خلکو ته ووایه چې موږ جنګ له نه یو راغلي موږ سره سامان د جنګ نشته موږ صرف په دې خیال راغلي یو چې د الله کور دی ستاسو هم دی زموږ هم دی چې موږ پکې عبادت وکړو واپس ځو. دی چې څنګه لاړو حضرت عثمان رضی الله عنه نو د ده خبره هم هغې ونرېده او دې نظر بند کړو یو کور کې بند کړو. نبی علیہ السلام مبارک ته دا اطلاع راورسېده چې عثمان رضی الله عنه خو کافر قتل که شهید حالانکه هغې وجلی نو شهید کړی نو کوټه کې بند کړی خدای اطلاع راورسېده چې عثمان رضی الله عنه شهید کړو. بس په هغې نبی علیہ السلام مبارک ډېر خفه شو چې استازې خو تر ننه پورې ما د چا نه دی وجلی او نه استازې څوک وجلي دا خو ما استازې ولېږي. راځئ د عثمان بدل باخلو. یو غټ د کیکر بوټی و یو د رکوټي کیکر دی یو غټ کیکري یو تمانځو د مقبرې سره شته غټ کیکر د هغې بوټی و سموره ورته وایي په عربۍ کې د هغې لاندې نبي علیه السلام مبارک کېناسته او صحابو ته وایي چې څوک ما سره د عثمان رضی الله عنه بدل اخلي او په مکه ورځي او جهاد کوي را میدان ته دي شي. صحابو خو دا ورځ د الله نه غوښته رالل او دړادړ بیعتونه شروع شو د نبي علیه السلام یو راځي بیعت کوي بل راځي بیعت کوي بل راځي بیعت کوي چې ټول خلک خلاص شو نو اخره کې نبی علیہ السلام مبارک دا خپل لاس اوچت کړ داسې وی دا لاس د عثمان دی دا بل یې وله راوبرو وی دا عثمان که چېرې جمدي وي د هغه طرف نه ما بیعت وکړ خپل لاس یې د حضرت عثمان رضی الله عنه لاس وګرځو. حضرت عثمان به بیا خوشحاله و او د ډېرې خوشحالۍ نه به یې ژړل وی زه ډېر برکتي سړی وی ګوره نبی علیہ السلام خپل لاس ته زما لاس ویلی دی او په مې دومره یقین و چې زما د طرف نه حضور پاک مبارک ځان سره بیعت کړی دی زما د لاس نه ماله د دواړو جهانو د پیغمبر لاس بهتر دی چې خپل لاس ته زما لاس وویل. وروسته بیا پته ولګېدله حضرت عثمان رضی الله عنه راغی پته ولګېدله چې خو شهید شوی نه دی. دې کې یو کس راغی بودیل د هغه نوم دی د خزاعه قبیلې سردار دی. دا مشرکانو د خزاعه قبیلې خدا خلک مشرکانو خو د دوی د مخکې د مسلمانانو سره لږ غوندې تړون و. بودیل ابن ورقا دی راغی نبی علیہ السلام ته کېناسته وی صاحب د مکې کافر دی نه پرېږدي جنګ در سره کوي او هغوی دومره غټ تیارې کړې دی د مکې شریفې نه بار راوتي دي او د ګیر چاپېره بانډو او علاقو خلک یې هم راغونډ کړی دی. نو ته مهرباني وکړه سخ کال دا عمره مه کوو واپس لاړ شو بیا به څه طریقه کوو. نبی علیہ السلام مبارک دی بودیل ته ووی او فرمایل چې ته لاړ شه او زما پیغام ورته ور ورسوه د مکې کافرو ته ووایه قریشو ته چې ګورئ موږ جنګ له نه یو راغلي موږ عبادت له راغلي یو او راځئ چې اوس جوړه وکړو جنگ کې نه تاسو ګټه وکړه نه پکې ما ګټه وکړه اګوره مونږ مړ شو تاسو هم پکې مړ شوې اوس که مونږ نورم جنگ کوو نو که ما غلبه اومونته نو خپل قوم مري اکه تاسو غلبه بالفرض اومونته نو بس تاسو قوم مړ شي راځئ ما سره جوړه وکړئ نه تاسو له جنگ ګټه درکوي نه ما له جنگ ګټه راکوي ما سره تاسو جوړه وکړئ زه به نورو عربو ته دین دعوت ورکم نورو عرب پیشه زه پیشه که چرته زما دین غالب شو نو که بیا مو خوښوي نو زما په دین کې داخل شئ که مو نه یې خوښه نو خپله مو خوښه ده. ګوره څومره نبي علیه السلام د امن پیغام ولېږه خلک وایي اسلام دهشتګردي ده او فلان کې دی او فلان ټول دروغ وایي
اسلام کې چې کوم امن دی د امن پیغام دی دا په مخ د ځمکه په یو دین کې نشته د معلوم. نبی علیہ السلام ټیک تا جنگونه جهادونه کړي دي خو اله کړي دي چې سخت مجبور شوی دی چې اوس د یو سړی خپل وطن هم پرېږدي مکه مکرمه خپل وطن خپل کورونه هم پرېږدي. بعضې خلکو پکې خپلې ښځې هم پرېښودې بعضې خلکو پلاران پرېښودل چا زامن پرېښودل چا رونه پرېښودل مالونه یې پرېښودل او 400 کیلومیټره مدینې منورې ته لاړل خپل وطن یې پرېښودل او بیا هم نه پرېږدي او قوم ورپسې ځي کله وله څاروي وجني کله ورله په فصلونو اور بلی چې په لاره که مسلمان وجني هغه له تکلیف ورکوي نو آخر سړی به نه مجبورېږي. نن امریکې په مخ د ځمکه په دنیا یو غوبل جوړ کړی دی تاسو ته پته چغې به یې والی عراق دی ایټمي هتیار دی ورسره ایټم بم جوړوي او ځکه ورځم نن پورې دا معلومه شوه په عراق کې چېرته یو رکوټې غوندې ایټمي هتیار دوی پیدا یو میزایل هم پیدا نه هېڅوک داسې مسلمان نشته چې مخامخ سترګو کې ورته سترګې ملو کي د مسلمانانو بادشاهانو کې دا تپوس دی چې کاکا تا عراق برباد کو تر ننه پورې د عراق په کوڅو کې وینې بیږي او سیلابونه روان دي دا دې په څه وکړل تا چې وایي چې ایټمي وسله راوسره او هتیار دی او ایټم جوړوي او دا څه شو خو ښایه که نه ځه د قسطنو خو ښایه یا فلسطین کې یا په کشمیر کې یا په افغانستان کې یا په مختلفو ملکونو کې یا زمونږ په خپل ملک کې چې لګیا دی او دا بمباری شروع دی او دا ماشومان کچتې کې بچي او جنکۍ وجني یا تاسو په اسلام آباد کې ولیدل نن جوماتونه روانېږي که نه روانېږي پرون بیا یو جومات روان کړی په امریکا کې نه روانېږي زما په ملک کې روانېږي په لندن کې جومات نه روانېږي زما په ملک کې جومات روانېږي په امریکا کې مدرسې په عادت شته په لندن کې شته او دلته زما مدرسه روانېږي دا ولې د اسلام آباد په ښار کې دننه جومات دی ولې روانه یاره وایي دا د هغه څه ورته وایي CDA په حدودو کې دا د زمونږ چې کوم بلدیه ده د هغې په حدودو کې ده د بلدیې په حدودو کې مارکیټ ته نه روانېږي د بلدیې په حدودو کې غټ چوک ته جوړ کړی دی په 2 کناله کې هغه نه روانېږي د بلدیې په حدودو کې چمنونه دي جوړ کړي دي هغه نه روانېږي او د بلدیې په حدودو کې د نن 20 کاله مخکې جومات جوړ دی بل ورکوي د جومات په نوم د ټیلیفون بل ورکوي د اوبو بمبې بل ورکوي جومات ته خدای کور والېږي که ته دا وی چې دا جومات د بلدیې په حدودو کې دی بل خوا کې جوړ کا دا روان دی او مناسب نه دي پکار نه دي خو ځکه ډېر وی چې سړک پې راځي او لاره پې راځي او دا ښه خبره نه ده لږ غوندې دې خوا کې نږدې او مارکیټ روان کا خوا کې نږدې سره بلا ځمکه ده بل جوړ کا مخکې نه تیار کا خلکو ته ووایه چې وروره لږ به یو فټري جومات دا لار به کولو کو جومات په دې خوا کو بیا مناسب نه دي لار ته اړولی چې خو زه د دغې کې به سره سړی ګزاره وکړو ماشومان جینکې په مدرسه نن په چت ته پاسه تاسو وینې ولاړې دي د الله دین او قرآن دا دهشتګرد دی دا څوک دی کارپټ بمباري دا معنا لکه قالین چې په ځمکه پروت دی او په هر ځای پروت دی دارنګې کارپټ په ځمکه پروت دی دارنګې 1 انچ ځمکه به هم د اوسپنې نه خالي کوو داسې بمباري به کوو او د اور بمونه ورباندې غورځوي دا دهشتګرد نه دی اسلام دهشتګرد اسلام د امن او د انصاف او د امن و امان درس مونږ له راکوي زما اسلام زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته دا وایي چې ته خپل جومات بام حفاظت کې خو که ستا په وطن کې د کافر ګرجه ده هغه پکې خپل لمونځ کوي تخریب کاري نه کوي د هغه ګرجې بام حفاظت کې ما ته اسلام وایي د خپلې مدرسې حفاظت هم کې او که ستا په اسلامي ملک کې د کافرو سکول دی یا د کافر کالج دی یا د هغه اسپتال دی او هغه پکې خپل ځان له کار کوي تا سره غرض نه ساتي د هغې به هم حفاظت کوي اسلام دهشتګرد مذهب نه دی د امن مذهب دی نبی علیه السلام مجبور شو احد کې ورپسې دوی لاړل د مدینې منورې خواله خندق کې ورپسې دوی لاړل د مدینې منورې خواله بدر کې نبی علیه السلام راغلی دی خو تنګ شوی دی
چې کله په چراګاه حمله کوه کله په سارو حمله کوه کلي دې پرېښود وطن او 400 کیلومیټر د لرې بیا هم نه پرېږدی زما وروڼو دا د حدیبیه کې نبي علیه السلام مبارک څونه ښکلی الفاظ لاړ شه ورته ووایه چې جنګ نه تاسو له ګټه درکوي نه ماله راکوي ستا هم تاوان دی زما هم تاوان زما قوم دی قریش اکمریم زما قوم دا هم زما قوم مهرباني وکړه جوړه به زه به نورو کافرو ته متوجه شم دعوت و تبلیغ به کوم که چېرته زما دین غالب شو خوښه مې به داخل شي په اسلام کې نه خوښه مجبورتیا نشته اسلام کې دا زبردستی نشته چې زور سړی په زور راونیسه او مسلمان یې کړه ها که یو سړی مسلمان پورې نخرې کوي جومات پورې خندا کوي دین پورې قرآن پورې پیغمبر پورې خو بیا که د یو سړي پلار او ورور پورې څوک داسې کوي نو دی به نو دیږي غیرت نه دی دا زما په پلار غیرت کوم زه په مور غیرت کوم په پیغمبر او په خدای به زه غیرت نه کوم زما نه کور څوک نیسل په خپل کور غیرت کوم د الله په کور په جومات او مدرسه به زه غیرت بیا نه کوم خو دهشتګردي اسلام نه خوښوي بهر کې دی لاړ بدیل ابن ورقا کافرو ته وی یاره یو خبر مې راوړی دی وی څه خبر دی راوړی دی د نبي علیه السلام نوم یې واغشوي دا وی نه چې کوم نوجوانانو هغې وي چې غږ ونه کړې ګورې مونږ ته د هغه خبرې نه اورو ګوره لکو خبره خو واوری که نه وی نه د هغه نوم بنالی چې کوم مشرانو هغې وي تاسو پرېږدې د هغه خبر خو مونږ لره ورسوي پرېږدې خبره نو ده ورته هغه ټول تفصیل ووی چې کوم هوښیارو مشران د کافرو هغې ویره دا خبره خو بده نه ده جوړه به وکړو یو سړی یې ولېږه د نبي علیه السلام سره د خبرو اترو دپاره وی داسې به وکړو چې مونږ به یو سړی ولېږو او خیر د خبرې اترې به وکړو که جوړه کېږي نو جوړه سبا ده خبره نه ده وبکو ورسره نو عروه ابن مسعود دی ولېږه نبي علیه السلام له د چې راغی پیغمبر علیه السلام سره کېناسته لومبۍ خبره یې دا وکړه نبي علیه السلام ته چې ګوره زه راغلی یم خو په یو شرط سخت کال م پرېږدو نه عمرې ته سخت کال به واپس دی نبي علیه السلام مبارک ورته وی خبره خو واوره که جګ صلح به وکړو بیا به ګورو سره ټول تفصیل نبي علیه السلام مبارک ورته بیان کړو دا عروه ورته وایي وی ګورې مه کوه دا ګډ وډ ملګري در سره دي او که جنگ جوړ شو دا ټول به رانه وتښتي او یوازې به دې پرېږدي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته نیغ وکتل وی ای عروه ستا څه خیال دی چې موږ به نبي علیه السلام په جنګ کې یوازې پرېږدو موږ به ترې وتښتو قسم په الله چې زموږ د ټولو ملګرو غوښې قطرې قطرې نی شوې تر هغې پورې به د نبي علیه السلام ویښته تام ستا لاس را ونه رسي دا کمې خبرې کوي د ده زوی دی د ده واره دی مغیره ابن شعبه رضی الله عنه او ولاړ دی د دې کافر واره دی مسلمان دی او ولاړ دی نو دې عروه به دا چل کو چې نبي علیه السلام سره خبرې کولې د نبي علیه السلام په ګیره مبارکه به هسې لاس راخته لکه اوس هم زمونږ په وطن کې چې څوک چاته مینت کوي نو څوک له زنه نیسي څوک له ګیرې له ګوتې یوسي د عربو به دا رواج و چې چا سره به ډېر د مینې خبرې کولې او څوک به ځان ته را اماده کو نو په ګیره به ورته لاس راخ که نو هغه په ګیره لاس راخ کو نو دا وارې دی مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ګورې ادر واره دی مسلمان هغه دی سره له په لاس داسې د تورې په ټک باندې غزار ورکړه وی اخوا که لاس دا پلیت لاس دی د نبي علیه السلام په مبارکه ګیره راکاږي لږ خوا کېنه اطمینان سره خبرې کوه خو ده مخ پټ کړی و په زغره او په ټوپی کې چې هغې تپوس وکړو وی دا څوک دی وی دا مغیره ابن شعبه دی واره دی هو دوکه بازه خو وارو که نه هغه دې څه بد رده وي چې دې لاړ کافرو ته وی داسې کار دی اور ابن مسعود وی ما د کسرا او د فارس او د روم ډېر بادشاهان لیدي دي او د هغې ملګري به م لیدي دي زما د قسم په دغه ذات ته خدای وي او په د خپلو بوتانو که د نبي علیه السلام نوم یې واغش که د هغه په شان ملګري مې په دنیا کې لیدي هغه چې خبرې کوي ملګرو یې سر ښکته کړي دونه قدر یې کوي او چې اودس کوي د اودس اوبې څوک ځمکې ته نه پرېږدي په ځان یې مږي د اودس اوبه او چې لاړې توکي نو څوک ځمکې ته نه پرېږدي هغه راځي په ځان پورې پورې کوي آرام کوي دې سړي سره جنګ ونه کوي ګوره د تبا له رسېږي چې لاوی ټول ملګري ختم کوي وی ښه څنګه چلو وی جوړه ورسره وکړې نو سهیل ابن عمر یې ولېږه
او هغه اختیار ورکړه چې ته لاړ شو په کومه طریقه چې تا د نبي علیه السلام سره جوړ وکړه موږ ته منظور دی. راغی نبي علیه السلام سره کېناسته او په لسو شرطونو د پیغمبر علیه السلام سره فیصله وکړه. لومبی شرط پکې دا چې سخت کال به تاسو دی عمره به نه کوئ، سخت کال به نه کوئ. دا ګوره ډېر سخت شرط و، ځکه دوی خو د عمرې په نیت راغلي وو. دا لومبی سخت شرط و. دویم دا چې که زمونږ نه څوک کافر در وتښتېد او مسلمان شو مونږ له بیا واپس راکوئ، او که ستاسو نه څوک مسلمان مونږ له راوتښتېد او اسلام یې پرېښود، مطلب دا کافر شو، مونږ بیا نه درکوو. آینده کال به راځئ عمره به کوئ، سخت کال به نه کوئ. او آینده کال چې راشئ په مکه مکرمه کې به صرف 3 ورځې تېروئ، زیاتې ورځې به هم نه تېروئ. او تورې به ځان سره راوړئ، خوا به هم تیکو کې بندې وي. او که تاسو سره د مکې نه څوک تلل هم به نه بوځئ. دا شرطونه یې ولګول. دا خو په ظاهر کې د مسلمانانو خلاف و. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام ته کې نه د الله رسوله مونږ به سخت کال واپس سو، عمره به نه کوو. وی نه، ما فیصله وکړه دوی سره. وی تا چې مونږ ته ویلو چې وی ته د الله رښتونی پیغمبر نه؟ وی ولې نه؟ وی مونږ د الله مسلمانان نه یو؟ وی ولې نه؟ د اسلام دا دین رښتونی نه دی؟ وی ولې نه دی؟ تا چې مونږ ته ویلو چې عمره به کوو. وی ما تاسو ته خدا نه ویلي چې سخت کال به کوو. عمره وی زه هغه څه کومه چې کوم ماته الله وی. وی ښه زمونږ نه به یو سړی وتښتي دي به نه راکوي، او له دې نه به یو سړی راوتښتي مونږ به ورکوو. وی ګوره عمره چې زمونږ نه کوم سړی وتښتېد او کافر شو، مردار دی د مونږ له دې ډورانه کې مونږ پې څه کوو؟ او که د دوی نه یو سړی راوتښتېد او مسلمان شو، مونږ به یې ورکوو. انشاءالله الله به ورته لار کوله وکړي، الله به خیر کړي. خو وی لکه سخت کال به مونږ عمره نه کوو. بس لاړ عمر فاروق د ډېرې غصې نه حضرت ابوبکر صدیق له ورغی، هغه ته دا ټولې خبرې وکړې. وی مونږ مسلمانان نه یو، زمونږ دین رښتونی نه دی، دا پیغمبر رښتونی نه دی. وی ولې نه؟ همغه جوابونه حضرت ابوبکر صدیق ورکړل کوم چې نبی علیه السلام مبارک ورکړي. دې علماء وایي د نبی علیه السلام او د ابوبکر صدیق په منځ کې د استادۍ او شاګردۍ او د پیرۍ مریدۍ هغه مضبوط نسبت، اتحادي نسبت و. وی نبی علیه السلام نو ویلي چې مونږ به سخت چې عمره به کوو. وی ویلي نو ولې واپس؟ وی تا ته داسې ویلو چې سخت کال به عمره کوو. څه یعنې بیانې همغه جواب چې کوم نبی علیه السلام مبارک ورکړی، حالانکې ته نو خبر. عمر وی چې نبی علیه السلام څه کوي ګورې د الله په حکم یې کوي، مه تکلیف کې کوه نبی علیه السلام چې څه وایي مونږ ته منظور. اوس دا خبرې کېږي دې درمیان کې د دې سهیل د دې کافرو د دې ایجنټ زوی دې په زنځیر تړلی شوی دی حضرت ابو جندل رضی الله عنه، هغې مسلمانانو له راوتښتېد. ای مسلمانانو زه مسلمان شوی یم او دوی والی یم او په زنځیر یې تړلی یم، ما ته ځان را خلاص کړ. پلار یې را پاسېد، پلار خو د کافرو مشر و، یو څو توتلی را زوی د مسلمانانو مخکې ووت او د مټه یې کلک ونیوه. وی دې خواشه نبی علیه السلام مبارک ورته وایي دې پرېږده. وی نه نه ما سره شرط یې ښودی دی چې زمونږ سړی درشي مونږ له به واپس راکړې. نبی علیه السلام وفرمایل تا شرط یې ښودی دی خو مونږ لا فیصله کړې نه دی، لا لیکل نه دي شوی. وی نه بس که دا زوی مې راکړې جوړه کوم که نه راکړې نه کوم. نبی علیه السلام مبارک ورته وی داسې کار وکړه د بدل رانه واله، یو څو غلامان به درکړم. وی بالکل نه کېږي. وی خیراتي راته د خدای په نامه راکړه. وی داسې هم نه کېږي، دې به لاول دا کې جوړه به وروسته کوو. حضور پاک مبارک ابو جندل رضی الله عنه ته وایي ابو جندله خفه کېږه مه زه دې ورکوم ځکه ما جبه کړې ده او تاله به الله لاره کوله وکړي. هغه چغې کړي مسلمانانو ته، لمن یې اوچته کړه. وی ای مسلمانانو زما د املا ته وګوره څومره داغونه دي پې، او زه په شګو سملولم، په سکروټ پې سملولم، په زنځیرونو یې تړلم، او که اوس مو ورکړم چې خدای خبر څه به راسره کوي. 1500 صحابو ته فریاد کوي، 1500 صحابو نه مدد غواړي. لیکن نبی علیہ السلام مبارک فرمایي ابو جندل خفه کېږه مه، الله به دله لار کوله وکړي، ما جبه کړې ده خیر. واپس یې وله ورکړه. چې کله تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د صحابو په زړه به څه تېرېدل. یقین وکړئ تاریخ لیکي چې عمر فاروق رضی الله عنه خو موقع نه خوا شو، زه خو دا لیدې نشم، برداشت نشم کولی، دا څه کېږي، دا خو زمونږ ذلت دی. لیکن ګوره ظاهر کې داسې ښکارېده خو په حقیقت کې ډېره لویه فایده ښکارېده. بهر کیف چې جوړه کله کې لیکل کول نو په هغې لیکل سر نه ولیکل چې هذا ما قاض علیه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا هغه فیصله ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول. او بره ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم. د کافر په اعتراض وکړو بسم الله الرحمن الرحیم څه شی، رحمان او رحیم څه شی دی؟
وی دا د الله صفت دی که نه وی نه دا روان که هغه زړه طریقه باندې چې څنګه بسمک اللهم ولیکه نبی علیہ السلام علي صاحب ته وی قرآن که خیر دی چې جوړ اوسو شي وی دا ځان سره دې څه ولیکل محمد رسول الله وی که ته مونږ رسول الله منلې جنګ سره ولیکو دا رسول الله کټ که ادې په دې ولیکه محمد ابن عبد الله چې محمد صلی الله علیه وسلم د عبد الله زوی نبی علیہ السلام دغه وخت کې لږ غصه شو وی زما د په ذات الله قسم چې رسول الله د الله پیغمبر اگر چې مې تاسو نه منئ علي روان که دا ټکې روان که دا روان اوس وګوره اندازه ولګوئ چې امن پسند څوک دی او دهشتګرد څوک دی ولګوئ اندازه اوس زور ظلم څوک کوي او انصاف څوک کوي زیاتې څوک کوي او نرمي څوک کوي دا زمونږ تاریخ ته تاریخ کې وګورئ علي صاحب وایي زما د قسم په خدای که مې روان کړو مونږ ته خو رسول الله ښکاري نبي اسلام مبارک ما ته وښایه کوم ځای دی روانو په خپلو ګوتو مبارک یې روان جوړه شوه صحابه ډېر پریشانه دي لکه سخت کال اوس عمره به نه کوي واپس به ځي اعلان یې وکړه سرونه وخوره څاروي حلال کړي څنګه سرونه وخوري عمره ونه شوه څاروي څنګه څاروي خوا حلالېږي چې عمره وکړي چې عمل نه کوو ډېر ځوړند سټ خلک صحابه ناست وو نبی علیہ السلام مبارک راغی د ام سلمې رضی الله عنها ام المؤمنین بیبي کو خیمې ته خپه و وی ولې د الله رسوله خپه وی صحابه مې خبره نه مني زه ورته یم سرونه وخوره یا نه خورئ زه ورته وایم څاروي حلال کړئ هغې نه حلالوئ وی خیر دی الله رسوله مه خپه کېږه د هغوی په زړه کې د جهاد جذبه وه تا سره یې بیعت هم وکړو د هغې دا نیت و چې مونږ به زه عمره به کوو هر څه ختم شو جهاد پاتې شو واپس ځي اوس عمره پاتې شوه نو خپه دي مه خپه کېږه ته داسې کار وکړه چې ته هغوی اوس هم په دې تمه کې دي چې مونږ ځانونه کلکه وکړو چې ته نبي علیه السلام پې ورشي یا به شهادت شي یا به ګټه وکړو نو په دې تمه اوس هم دي که دې خوښه یې واپس ځې نو ته په خپله سر وخوره یو خپل څاروي دی حلال کړه د هغې تمه به ختمه شي نبي علیه السلام مبارک راووت نهي ته یې اواز کوي دې خورا چې زما سر وخوره سر یې وخوری او شروع یې وکړه په خپلو څاروو خو چې صحابه وکتل چې بس اوس خو قصه خلاصه شوه نبی علیه السلام مبارک خپل احرام د عمرې ختم کړ لخو بجک سا ازان گنا دے بیا بکڑ